قدرمنو که د یو چا زنا ته زړه وشي او شهوت پرې غلبه کړي وي نو خپل ځان څنګه کنټرول کولی شئ او کوم داسې درې عملونه دي چې د هغې کولو سره خپل شهوت کنټرول کړئ. دا یوه ډیره ضروري موضوع ده او په دې باره کې ډیر ملګري غوښتنه هم کوي. موږ د یو عالم د خولې نه دا جواب اوریدلی دی، تاسو سره هم شریکوم. دوستانو د شیخ مکی الحجازي صاحب نه پوښتنه وشوه چې د زنا شهوت غلبه ده، څه وکړم، ځان نشم کنټرول کولی. هغه په خپل جواب کې ورته وویل چې ضروري ده چې زر تر زره نکاح وکړي، خو د هغې نه علاوه که تاسو 3 ځله سورت رحمان ووایئ او دعاګانې وکړئ چې یا الله په ما د خپل نفس ویره ده او ما ته حلال رشته را په برخه کړه. دې سره سره که ستاسو د شهوت غلبه ډیره وي نو سهار کې په نهاره باندې لیمبونه چوړ کړئ او په اوبو کې واچوئ او هغه بیا وڅکئ. دې سره به هم ستاسو د شهوت غلبه کنټرول شي. قدرمنو نن سبا ډیر خلک داسې دي چې هغوی د مشکلاتو سره مخ دي، یعنی څوک د لاس نه کار اخلي او څوک کوشش کوي پردو ښځو سره بدکاري وکړي او په دې طریقه خرابو کارونو کې اخته شي. ځکه دا معلومات موږ تاسو سره شریکوو چې تاسو ته ترې فایده ورسي. دې سره سره ځینې خلک چې د هغوی شهوت ډیر زیات وي نو د خپل نفس قابو کولو لپاره د روژه ونیسي، ځکه چې په روژې سره داسې ګناهونه کنټرول کیږي او د انسان زړه د ګناهونو نه تورېږي چې هغه په بله طریقه نه کیږي. روژه نیول، د سورت رحمان ډیر تلاوت کول او د الله پاک نه د حلال رشتې سوال کول. دې سره به انشاءالله چې ټول هغه ګناهونه کنټرول کیږي او د داسې بدکارونه به بچ شي چې د نفس د وجې کیږي. دې سره موږ مخکې هم ذکر وکړو چې سهار کې په نهاره د لیمبو څکلو سره هم ستاسو د نفس شهوت کنټرول کیدلی شي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ویډیو خامخا لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي.